عظمت الله عمرزی وایي چې حاجي جدیجا مشوره راکړه چې د خپل بیټینګ پوزیشن مخته کړم. نوموړي په تازه مرکه کې د تلو نیو سره یو خبریال فرید الله محمدي ته وایي چې په 2023م نړیوال جام کې چې په لومړي ځل حاجي جدیجا ولیدم نو مشوره یې راکړله چې د خپل بیټینګ پوزیشن مخته کړم چې ښه ثابت سم. هغه بل خوا وایي چې محمد نبي ته مې وویل چې د چمپیون ټرافۍ وروسته ته استعفا کوې نو د الونډرانو کې به لومړی مقام زه خپلوم. نوموړي د آی سی سی د الونډرانو په تازه درجه بندۍ کې لومړی مقام هم خپل کړی دی. عمرزی د خپل واده په هکله وایي چې نورو لوبغاړو ته مې هم ویل چې واده وکړم چې غوره لوبغاړی سم خو بخت مې راویښ شو د کال غوره لوبغاړی اعلان شوم.